د کابل ادارې 20 کلنې لاسته راوړنې ظلم، فحش او عریانیت دی. د افغانستان د دینی مدارسو د اتحادیې مشر او د دارالعلوم حضرت عمر فاروق مدیر مولوي حبیب الله احمدي ویلي چې اوسنی نظام هیڅ لاسته راوړنه نه لري. افغان ملت چې له 1400 کلونو راهیسې مسلمانان دي واقعي اسلامي نظام غواړي، داسې نظام چې د الله تعالی په ځمکه د الله تعالی قوانین پلي او حدود تطبیق شي. نوموړي دیني عالم چې نن په بلخ ولایت کې د یوې دیني مدرسې د تعلیمي کال د پای ته رسېدو په مناسبت جوړې شوې سترې غونډې ته وینا کوله، پر کابل حکومت سختې نیوکې وکړي او د هغوی له لوري د سولې روانې پروسې په جریان کې د 20 کلنو لاسته راوړنو پر ساتنې د ټینګار په هکله وویل چې اوسنی نظام د کومو لاسته راوړنو خبره کوي. هغه ډاکټر غني ته په خطاب کې وویل چې ته د امریکا په واک زور ته رسېدلی یې او تاسو چې د کومو 20 کلنو لاسته راوړنو خبره کوئ هغه سراسر رسوایي، فحشا، ناامني، وژنې، ظلم او اختطاف څخه پرته بل څه نه دي. هغه د پوښتنې په ډول وویل آیا د 1 میلیون رایو په پایله کې واک ته رسېدل لاسته راوړنه ده؟ دغه راز نوموړي پر کابل حکومت نیوکه وکړه چې تر واک لاندې سیمو کې زنا، فحشا، عریانیت او د شرابو پیر او پلور په ازادانه توګه ترسره کیږي. وژنې، اختطاف او ناامني اوج ته رسېدلي او کابل حکومت بیا هم خپل نظام ته د اسلامي جمهوریت نوم ورکوي. ښاغلي احمدي د کابل حکومت چارواکو ته په وینا کې وویل چې تاسې په لوی لاس په دغه ډول کړنو سترګې پټوئ، ړانده یې او دغه ناروا کړنې درته نه ښکاري. رئیس جمهوری افغانستان دکتر صاحب محمد اشرف غنی این قدرت به تو نمیماند، تو که با زور امریکایی‌ها 4 سال دیگه باشی باز لنگت سیخ میشه میری دنبال کارت روسیایی، لیکن دید میماند. چی میشه؟ شما 20 سال دستاورد دارین، 20 ساله دستاورد شما جز رسوایی، اشاعه فاحشه، بی‌امنی، قتل، کشتار، ظلم، ستم، اختطاف دیگه چیز نبوده. 4 تا زن پایلوج و سرلوج شما دستاورد میدانین. این جمهوریتی که شما 1 میلیون رای رئیس جمهور میشین دستاورد است. وقتی میگین جمهوری اسلامی در کجا؟ شراب آزاد است، زنا آزاد است، فحشا آزاد است، بی‌امنیتی داد میزنه، قتل و قتال داد میزنه، هزارها یتیم و بیوه و بی سرپناه در این سرزمین در سرگاه و در بازارها افتاده است. اگر شما میخواهین یا چشم ندارین، اگر چشم دارین خود عمدن کور در مقابل ملت شما جلوه میتین. نوموړي د تیر جهاد پر مشرانو هم نیوکه وکړه چې د جهاد او خپل حکومت پر مهال یې چې د اسلامي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کاوه، هغه غوښتنه یې نن ولې نه اورېدل کیږي؟ آیا هغه موقف او دریځ یې د ډالرو او دنګو ماڼیو په بدل کې پرېښی دی؟ باید وویل شي چې د افغانستان د دیني مدارسو د اتحادیې مشر داسې مهال پر کابل حکومت سختې نیوکې کوي او د یو واقعي اسلامي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کوي چې څو ورځې وړاندې د هرات ولایت مشهور دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري هم کابل اداره مفسده او دغه نظام هر ډول مرسته او حمایت یې کبیره ګناه بللې وه چې د هیواد په لر او بر کې دیني عالمانو او عامو خلکو پراخ ملاتړ او هرکلی وکړ.